السلام علیکم. سلام کوم په دې چې روغ جوړ است. دغه یو ورور پوښتنه کړې و د سی بي سي د سیټ اپ او سیټینګ او د مکمل معلوماتو لپاره کې دا په څو برخو کې تاسو ته تشریح کوم. اول غواړم چې د انسټالیشن د ريجنټونو لپاره کې معلومات درکړم. دا منډي سیزا پلس چې دی فول اتوماتیک ماشين دی او ډېر دقیق رزلټ ورکوي. خشره خو ډېر یوزیج په افغانستان کې اوس زموږ تاسو په ځای کې منډي لري او سره له میډونیک دغه دوه کمپنۍ ډېر خو د دوه لپاره کې معلومات درکوم. اوس فعلا راځو د منډي لپاره کې معلومات درکوم چې کله ريجنټونو واخصل دوی د درې ريجنټ اخلي. ډایلون دی، رنز دی او یو لایس دی چې ماشين په دنه کې خودل کېږي. د دې انسټالیشن ډېر اسانه دی چې تاسو ماشين اف وي دا اف نو هیڅ مشکل نه لري. تاسو به چیو کې د ريجنټ سر بخلاص کې دغه د مثلا د ډایلون پایپونه دي، د رنز پایپونه دي، دا دوړه به ريجنټ کې دی سرپوک په کلک تړي بعد لغنه ماشين ان کوي. دا په خپل اتومات بس انسټالیشن صورت انسټال شوی سور بل کوم مشکل نه لري ها. او کچېره ماشين ان وي او تاسو د ريجنټ ورته بدل کړئ پایپونه پکې واچوي دوړه چې برابر سو د نن لایز نو په دنه ماشين کې خدانه نو تاسو برازي سکرین ته مینو بٹن به وهي. مینو بٹن کې بلک لاندې راسي د سرویس برخه کې سرویس بٹن کلیک کړئ او دلته راځي مینټیننس په انټر کړئ. دلته راځي موږ څو ريجنټونه لرو، درې ريجنټونه ډایلون د رنز دی او لایز د چدنه نه خودل شوی ده. نو تاسو به یو ځلې په اوله کې یو پرایم به ورکوي بعد لغنه بیا فلاش غنور سیستمونه به ورته ورکوي. اول ډایلون پرایم به وهي انټر به کوي، انټر کوي به دلته به سود کې وخت نسی چې هغه تکمیل شو بس دا خلاص کمپلیټ شو. بیا بلاند راسي رنز دا به رنز انټر وهي دا به یو پرایم کوي چې خپل رنز او ډایلون تر ماشینه پر ورسیږي پایپ کوم هوا یا خارجه پاتې نسی په دغه حساب باندې خپل ماشين ته ورسیږي. همداسې لایس چې د نن نه خودل سوی غریجنټ دغه یو پرایم به ورکوي بس خلاص چې دا وسو. تاسو به برته مین راځي مین صفحه کې دلته به چی راځي سٹارټ اپ بٹن به وهي ورته چې کله ريجنټونو مرتکی خودله بعد له پرایم نه سٹارټ اپ بٹن به وهي. دا په دې معنی ده چې ماشين بیرته له سره چالان شو، یعنی ټول خپل کلینینګ خپل سرویس خپل د ريجنټونو رسول دا په اتومات ډول خپل ماشين سره رسي. دا شو انسټالیشن د منډي او په میډونیک کې به صرف فرق دغه مرده چې مینو ته راځي الته به اډ ريجنټ وهي اډ ريجنټ ورسته خپل میډونیک یو سکینر دزګا لري دلته به بارکوډونه لري هر ريجنټ ځانته بارکوډونه لري هغه بارکوډونه بس سکن کې ورته نور خلاص پایپونه به پکې کېږي نور خلاص انسټالیشن یوسو. میډونیک هم ډیر اسانه دی، منډي به لاغنه ډیر اسانه دی. دا سو انسټالیشن د ريجنټونو منیو ترازو هغه کوم مهم برخه چې دی هغه تاسو ته تشریح کوم. کاونټ دا خپل مین صفحه ده دا د کې د ډیر کار نه لرو. سامپل موډ چې موږ دوه رقمه سامپل ورکو ماشين ته، یو هولډ بلډ دی او یو ډایلوشن دی. نو ډیر وخت سل په سل کې هولډ بلډ پکاريږي یعنی خپل ایډیټي سامپل پکاريږي. نو دا دومره مهم نه ده کچېر څوک بیا هم غوښتل د ځینې به تغییر کی زیاتره وخت کې سامپل د پیشنټس سامپل کم وي نو هغه خلک به چې کوي بیا پری ډایلون باندې کاروي. اوس موږ هولډ بلډ پکار ده نور مشکل نه لري. بیرته مینو ته ځو سامپل موډ مو شو پریویو وړو یو سامپل مور کړی دی دغه نو وروسته بل سامپل مور کړی غوړ چې په خواني هیستوري وګورو د مریضانو یا په خواني کوم مریض پیدا کو پریویو به انټر کو دلته سامپل پریویو سرچ پریویو سامپل پریویو به وو سامپل ټیبل سامپل هیستوګرام یو چارتونه منتخي لیست منتخي او بل هیستوګرام منتخي هیستوګرام تروخه دغه موږ سامپل دي چې موږ کار کړی دي دغه موږ ټول سامپل دي تاریخ نیم پیشنټ ډیټ ټول شان موږ دلته ترخی چې دغه ورځ کار شوی دي ځنه کولای شي چې برته پرینټ بٹن وهي پرینټ کې یا بخي دغه سپری دی ځای په ځای پرې دی. بیرته راځو مین ته دا د
کوالټي کنټرول دا ډېر مهم برخه ده. زیاتره چې ما کوالټي کنټرول د مایکرولیب مې هم یاد کو دغه سي د سی بي سي چې دا هم ځان ته کوالټي کنټرول لري چې حد اقل په 2-3 میاشتو کې حد اقل باید یو ځل کوالټي کنټرول کار سي. دا به پروسیجر دی هغه میتودونه دي د کوالټي کنټرول چې موږ په کوم طریقه باندې کار کو. یو ال جی انالایزس ده، یو ایکس انالایزس ده، یو ایکس آر انالایزس ده چې دغه کوم دیزنه کاونټ د ګراف د ټیبل دغه ټول به مکمل تکرای سره رقم کار کې دیږي به انټر وهي. هغه بوتل چې کله تواخسته د کوالټي کنټرول هغه دوه شان لري. دلته به لاټ نمبر وهي، لاټ نمبر د چوهره دلته ایکسپایری ډیټ راځي. ایکسپایری ډیټ به نه خپل اتومات باسي به چې ورته ورکه بوتل خپل سمپل ورته ورکه انټر ورته وهي د خپل اتومات در تراباسي. دلته رینج در تباسي چې نورمال باید لسونه تر 100 پورې وي او مین باید تر 100 پورې وي او رینج باید تر 100 پورې وي. کله غنه جګ هم وي مشکل لري، ماشين مشکل لري او کچېری ټیټ هم وي بیا مشکل لري. دا د کوالټي کنټرول برخه سو. دوم راځو سیټ اپ برخه کې. سیټ اپ د ځنه کولای شي چې کاونټ ټایم ورته ورکړي، د پرینټر ورته جوړ کړي یا کوم سره کوم د ځکه درته وایي چې په کوم فارمټ د ته پرینټ کی کنه. ډیوایس ریکارډر دی، اوس موږ په دغه ریکارډر باندې پرینټ وو. مثلا د ځکه پرینټ فارمټ په کوم فارمټ باندې پرینټ کې فارمټ 1 2 3 4 دا فارمټونه چې موږ ورته انتخاب کړی دي. او ټو پرینټ یعنی سمپل چې کله ورک په خپل اتومات د ته پرینټ کی او یا هم ته خپل منوال د پرینټ بټن وه پرینټ کی خو موږ ان کړی دی اتومات کله ریزلټ خلاص شي موږ ته باید اتوماتیکلی دا پرینټ راکې موږ ته. کاونټ ټایم دی دیږي کې کاونټ ټایم ورته تعین چې تر 100 دقیقو پورې به تاسو یا په 100 سکند کې تاسو باید ریزلټ درکې. اوس ما مین اوسط وخت ورته ورکړی د دبليو بي سي لپاره 12.8 او د ار بي سي لپاره 14.2 دغه ټایم ورته ورکړی دا. دام دومره مهم ده کنه دا خو بیا دیږي کې پاسورډ ده، پاسورډونه دي چې الته ورکړی دا چې پاسورډ کول سي دي نه تغییر هم کې که خپل ماشين تاسو خپلې. ریفرنس چې دا نارمل لینج موږ ورته وایو. د ځینې کولای شي ته نارمل لینجونه ورته تغییر کې. دلته راځي مثلا دبليو بي سي له 4 نه تر 10 پورې دا نورمال دی، لمفوسایت له 0.8 نه تر 4.0 پورې دا نورمال دي. دا ټول مکمل دي ځینې ته کولای شي تغییر کې. خو چې شی باندې دلته لیکل input administrator password to edit هغه پاسورډ چې ما د مخکې ویل هغه پاسورډ غواړي چې ته کله غواړي دا ایډیټ کړي. اوس موږ سره اکسس نه ده په دې خاطر موږ نشو کولای د دې کې تغیرات راولو. کله پاسورډ موږ سره به د دې نه کولای شو چې موږ خپل د خوښي وړ هغه تغیرات پکې راولو په نارمل لینجو کې. ترانزیکشن دا انتقال دایم دومره مهم نه ده. د نه باندې تیریګو ډیټ او ټایم دې چې تاریخ ورته سیټ کړي. د اماونت دغه تاریخ چې موږ ورته سیټ کړی د دې ځینې ډیټ او ټایم تغیر او ټو کلین ټایم د کچېره دغه سکرین دغه سي ان پاتې شي د خپل بعد له یو سم مودې ورسته د کلین سلیپ ته زیاده ودی کېږي. مثلا په بنديږي سکرین بنديږي بیا چې کله د بیرته تا چلانه کو د ځنه د اوټو کلین کېږي او مکمل د ځنه ته کولای شي هغه وخت ورته تغییر کړي. ما دلته ورکړی اوټو کلین ټایم 2 hours دی. 2 ساعته نه بعد د ماشين باید خپل چی شي اوټو کلین شي. د ځنه تاسو کولای شئ 2-3 ساعته 4 ساعته د وخت ورته ورکړئ چې غواړئ د 2 ساعته 10 ساعته سي. ریجنټ ایکسپایری ډیټ دلته کولای شئ چې منوال په خپل هم دلته اډ کړئ. د ځنه تخپل د چی پیدا کړئ د ایکسپایری ډیټ به پیدا کړئ. د ځګه د ډایلون ټرینز او لایز دلته ایکسپایری ډیټ ورته لیکي چې کله دا ایکسپایر شي ته اتومات ته وخت درته ماشين درته ایرور درکړي چې ریجنټ ایکسپایر دی خلاص دی. ریپورت ټایټل سره کوم پرینټ درته درکې راپور سره کوم غوړي پارامتر یونټ چې دا یونټونه ورته تغییر کنه. دلته یونټونه هر شی ګوره دبليو بي سي لمفوسایت دا پر لاس ایکس پر لیټر چې دغه فیصدي دا ګرام پر ډیسلیټر دا د ځنه کولای شي ته تغییر کې یونټونه ورته تغییر کې. اذر سیټینګ انیکی ټو ماونت LCD سٹارټ اپ
الارم ټایم 14 سکند ریمایندر مود ان د انټر سمپل د ځکه کولای شي د سمپل انفو لپاره دلته ته زیاتره خلک پوښتنه کړي وو چې انلی آی ډي انلی د ځینې ته کولای شي چې ورته تغییر کې نور شان ورته تغییر کې خو دا به اکسس د اډمن غواړي چې اډمنسټر اډمن غواړي د ځینې کولای شي چې د مریض نوم هم ولیکي په خپل ماشين کې ته انسټالیشن چې ورته وکي نومونه ورته ولیکي او بیا هم یوازې آی ډي ورته ورکړي هر شي د ځینې ته کولای شي تغییرات ورته راولي دوهم برخه چې دا سرویس ده سرویس ډیر مهم برخه د ماشين او د ټکنیشنانو مربوط برخه چې راځي هغه سرویس ده د ماشين سرویس باید سره کوم وساتل شي مینټیننس ده په دې باندې بیا ان شاء الله چې راتلونکي وخت باندې وغږیږو دا ډیر مهم موضوع ده د باندې به ورسته لخر خبره کو مینټیننس دا سیستم سټیټ دا ولیو ټیسټ دا سیستم سره ماشين کوم تخنیکی مشکل پیدا کوي ته کولای شي تقریبا 50 سلنه له دې نه حل کې دا ډېر مهمه موضوع ده د باندې ان شاء الله به راتلونکي ویډیو باندې به خبرې کوم